د ښکلا د ژوند لار. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. د جهالت سحر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې مو د مؤمنانو اعمال په تفصیل سره وڅیړل، خو په نننۍ خپرونه کې د کفارو اعمال څیړو. الله تعالی پر هیڅ چا باندې ظلم نه کوي، که کافر وي او که مسلمان، بلکې د ټولو تاثیر به په عملونو پورې وي، که سم وي او که ناسم. د کافرانو عملونه هم تلل کیږي، خو سپک به وي او تله به پرې اوچتیږي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت کهف کې 105 آیت کې فرمایي: اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. دا هغه خلک دي چې د خپل پروردګار د آیتونو له منلو څخه انکار وکړ او د هغه حضور ته په وړاندې کیدلو یې باور ونه کړ. له دې کبله د هغوی ټولو عملونه عبث شول. د قیامت په ورځ به موږ ورته څه وزن او قدر ورنه کړو. او د کفارو عملونه پر دوه ډوله دي. اول د سرکشي، بغاوت او په ځمکه کې د فساد اعمال دي، چې دا ټول فاسد او باطل عملونه دي. له کله نه چې کړي دي نو د خیر او ثواب امید ترې نه و، او الله تعالی دغه عملونو ته د تیارو نوم ورکړی، لکه چې الله تعالی په سورت نور کې 40 آیت کې فرمایي: او که ظلمات فی بحر. یا د دوی د عملونو مثال داسې دی لکه په یو ژور سمندر کې ترږمې چې د پاسه یوه څپه خوره شوې ده، د هغې د پاسه یوه بله څپه او د هغې د پاسه وریځ، پر ترږمۍ باندې ترږمۍ مسلطه ده. که په دغو تیارو کې دغه پریوتی انسان خپل لاس را وباسي نو هغه به هم ونشي لیدلی. چاته چې الله تعالی رڼا ور ونه بخي د هغه لپاره بیا هیڅ رڼا نشته. اذا اخرج یده لم یکد یراها ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. دویم قسم هغه عملونه چې کافرانو په دنیا کې کړي او دا ګمان کوي چې الله تعالی به ورته پرې ګټه ورسوي، لکه صدقه، خپل ولی پالل، د مظلوم مرسته کول، د انسانیت لپاره ګټور نوښتونه او داسې نور چې د دې عملونو پوره بدله په دنیا کې ورکول کیږي. په دې شان چې مال زیات شي، زړونو ته راحت راشي، له ناروغیو جوړ پاتې شي او له تکلیفونو وژغورل شي، خو په آخرت کې ورته هیڅ ګټه نه رسوي، ځکه چې د عمل د قبلېدو شرط په الله تعالی باندې ایمان لرل دي او دوی په الله تعالی باندې ایمان نه لري. له دې سره الله تعالی د هغه کافر چې ناوړه او پلید کارونه کوي او د هغه کافر چې ښه کارونه کوي یو شانوالی نه کوي، بلکې نیکی کوونکي کافر ته په دنیا کې پوره بدله ورکوي، لکه چې الله تعالی په خپل کلام کې
په سورت هود کې 15 او 14 آیتونو کې فرمای من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون. کم خلک چې یوازې د همدې دنیا د ژوند او د هغې د ښکلاو غوښتونکي وي، د هغو د کړو وړو ټوله میوه موږ همدلته ورکوو او په دې کې له هغوی سره هیڅ کمای نه کیږي. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما کانوا یعملون. خو په آخرت کې د دغه راز خلکو لپاره له اوره پرته نور څه نشته. هلته به معلومه شي څه چې هغوی په دنیا کې کړي هغه ټول خاورې ایرې شول او اوس د هغوی ټول کړه وړه باطل دي او عبث دي. او الله تعالی د کفارو د عملونو لپاره داسې مثال بیان کړی چې د دوی اعمال د سراب په څیر دي. ځکه چې کافر کوم ښه کار کوي نو دا ګمان وي چې فایده به راته ورسوي، خو هغه ورته فایده نشي رسولی، بلکې د هغه تږي په څیر به وي چې مخې ته یې جل او سراب پړقیږي او دا پرې د اوبو ګمان کوي او په حقیقت کې داسې نه وي. لکه چې الله تعالی په صورت نور کې 19 آیت کې فرمای کوم کسان چې کافران شول د هغوی د عملونو مثال داسې دی لکه په وچه دښته کې سراب چې تږي پرې د اوبو ګمان کړی و، خو کله چې ورغی نو هیڅ یې ونه موندل، بلکې هلته الله موجود ومونده چې هغه ته د هغه بشپوړه حساب او عذاب ورکه او الله تعالی ډیر ژر حساب اخیستونکی دی. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. او د کفارو اعمال د هیرې په څیر دي. هیره هغه څه ته ویل کیږي چې لرګي او سکروټې ختمې شي او خړ ګرد ترې پاتې شي، نو د کافرانو عملونه د هیرې په څیر دي چې په یو ځای کې راټوله شوي وي او تیزه هوا پرې راشي نو اخوا دېخوا یې والوزوي او هیڅ پاتې نشي. نو بیا به څوک او څنګه راټوله کړي؟ لکه چې الله تعالی په خپل کلام کې په صورت ابراهیم کې 18 آیت کې فرمایي مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. کم خلک چې په خپل رب کافران شوي دي د هغوی د عملونو مثال د هغو ایرو په شان دی چې د یوې طوفاني ورځې بړبوکۍ هغه الوزولې وي، هغوی به د خپلو کړو وړو هیڅ میوه ونشي موندلی. همدا انتهایی ورکاوی دی. داسې ورکاوی او داسې ضلالت دی چې د حق نه ډیر لرې دی. که څوک پوښتنه وکړي چې الله تعالی ولې د کافرانو عملونه نه قبلوي، جواب دا دی چې الله تعالی مخلوق د خپل عبادت لپاره پیدا کړی، د خپل طاعت امر ورته کړی او پیغمبران یې رالیږلي دي چې هغوی زیری ورکوي او هغوی یې ویروي، نو هغوی خلکو ته لاره روښانه کړي او په دې دلیل یې پوه کړي دي. نو چاته چې حق ښکاره او رښتیا ورته ثابت شو او بیا هم ترې په خوښه له جبر او اکراه پرته مخ اړوي او تکذیب یې کوي، نو دا به په دې کار باندې د عذاب مستحق ګرځي. نو ځکه الله رب العزت د کفارو اعمال نه قبلوي. الله تعالی د قیامت په محکمه کې ټول خلک ودروي او حساب ورسره کوي او په دې ورځ د کافرانو حال داسې بیان کړی لکه چې الله تعالی په صورت قصص کې 22 آیت کې فرمایي ویوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون. په هغه ورځ چې آواز به ورته وکړي، ورته به ووایي چیرته دي زما شریکان، هغه چې تاسو به ګمان کوو چې زما سره شریکان دي، هغه چیرته دي؟ الله به ووایي چیرته دي زما شریکان، هغه چې تاسې به بندگی کوله، تعظیم به مو ورته کوه،
ځان به مو ورته نږدې کوزیا کوه او رادیو. دا ګمان به مو کوه چې دوی له الله تعالی سره معبودان دي. آیا ګټه درته رسولی شي او یا مو له عذاب نه خلاصولی شي؟ الله تعالی په صورت قصص کې 65 آیت کې فرمایي ویوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین. او په هغه ورځ چې الله تعالی به ورته آواز وکړي او به وایي څه دی هغه چې تاسې پرې پیغمبرانو ته ځواب ورکړی و. همدارنګه الله تعالی په صورت قارعه کې 8 آیت نه تر 11 آیته پورې فرمایي و اما من خفت موازینه او د چا چې د نیکیو او د چا چې د نیکو کړنو تله سپکه وي فامه هاویه د هغه هستوګنځی به ژوره کنده وي وما ادراک ما هیه او ته څه خبر یې چې هغه ژوره کنده څه شی نار حامیه هغه لمبه وهونکی اور دی. او د کافر له تلې څخه ډیره سپکه او تاواني تله د چا کیدی شي؟ الله تعالی په صورت مؤمنون کې د 103 آیت نه تر 105 آیته پورې فرمایي ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. او د چا چې د نیکیو پله سپکه وي هماغه کسان به وي چې خپل ځانونه په زیان کې وغورځول هغوی به په دوزخ کې د تل لپاره اوسیږي. تلفح وجوههم النار وهم فیها کالحون. اور به د هغوی د مخونو پوستکی ورید کړي او د هغوی ژامې به له غړې راووځي. الم تکن آیاتی تطلع علیکم فکنتم بها تکذبون. کفارو ته به وویل شي آیا تاسې همغه خلک نه یاست چې زما آیتونه درته اوریدل کېدل خو تاسې هغه دروغ ګڼل. او دوی خپل هغه ځانونه چې په دنیا کې عزتمن او لوړ ګڼل په آخرت کې تاوانیان کړل او هیڅ ګټه ترلاسه نه کړه. که څوک پوښتنه وکړي چې له کافرانو سره حساب کیږي په ځواب کې موږ ویلی شو هو له ټولو نه پوښتنه کیږي حساب ورسره کیږي او عملونه یې تلل کیږي. که څوک ووایي هر کله چې کافران اور ته ځي او عملونه یې برباد دي نو ولې ورسره حساب کیږي او عملونه یې ولې تلل کیږي؟ الله په صورت صافات کې 40 آیت کې فرمایي وقفوهم انهم مسئولون. او دوی ودروئ بېشکه له دوی څخه پوښتنه کیږي. زموږ رب همداسې ویلي دي له دوی سره به حساب وکړي او د هغوی د عملونو پوښتنه به د یو څو امورو له امله وکړي. اول پر دوی باندې د حجت قائمول او د دوی په اړه د الله تعالی د عدل ښکاره کول تر څو د دوی هیڅ بهانه او دلیل پاتې نشي. لکه چې الله تعالی په صورت کهف کې 49 آیت کې فرمایي ووضع الکتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. او کیښودلی بشي کتاب یعنی عملنامې پس ګورې به ته ګناهګاران ویریدونکي له هغه نه چې پکې لیکلي دي یعنی کم ګناهونه چې د دوی په هغه کې لیکلي د هغه نه به سخت ویریږي او وایي به ای هلاکته زموږ راشه دغه دی وخت دی څه حال دی د دې اعمالنامې زموږ چې نه پرېږدي وړه او نه لویه ګناه زموږ مګر چې حساب کړي دي هغه ټولې او وبه مومي دوی هغه څیز چې کړي وي حاضر او ستا رب په هیڅ چا ظلم نه کوي. همدارنګه الله تعالی له دوی سره حساب د توبیخ او د رټنې لپاره کوي. لکه چې الله تعالی په صورت انعام کې 10 آیت کې فرمایي ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. او که تا د دوی حال لیدلی وای کله چې دوی د خپل رب مخې ته ودرېږي الله تعالی به ورته ووایي آیا دا حق نه دی؟ هغوی به ووایي ولې نه
زموږ دې په خپل رب قسم وي الله تعالی به ورته وایي تاسې د خپل کفر له امله عذاب وڅکئ. دوی به دا مهال څومره افسوس راګیر کړي وي او څومره به پښیمانه شي چې حق یې ښه پیژندلی و او په قصد سره د هغې مخالفت وکړ. او په دې هم پوه شئ چې کفار د شریعت په اصولو داسې مکلف دي لکه په فروعو چې مکلف دي. دا به اورو خو د یوې دمې نه وروسته. ته د ښکلا بلډي وای مدني جانانا ستا په راتګ باندې سو ورک د تورتمونه د جهالت سحر دې مات کړئ مدني جانانا موږ ته دې راوړه د الله ښکلي حکمونه. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. کفار د شریعت په اصولو داسې مکلف دي لکه په فروعو چې مکلف دي. نو له دوی څخه په دغو اصولو کې د کمی کولو او له حق نه د مخالفت په اړه پوښتنه کیږي او الله تعالی به ترې د زکات نه ورکولو او د لمانځه نه کولو پوښتنه کوي لکه چې پر الله تعالی باندې د کفر کولو پوښتنه ترې کوي. الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون. او هلاکت دی وي مشرکانو لره هغه کسان چې زکات نه ورکوي او په آخرت باندې کافر دي. او د مجرمانو په اړه یې فرمایلي الله په صورت مدثر کې 42 آیت نه 46 آیت پورې فرمایي ما سلککم فی سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. تاسو سقر ته څه شي راوستي؟ هغوی به ووایي موږ لمونځ کوونکي نو او نه به مو مسکینانو ته خواړه ورکول او په عبسو کې له ننوتونکو سره به ورننوتلو او د قیامت د ورځې تکذیب به مو کاوه. بله دا چې حساب ورسره د دې لپاره کیږي چې د عذاب مرتبې څرګندې شي نه د دې لپاره چې جنت ته داخل شي. د مسلم حدیث دی لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل تره ابو طالب په اړه خبر ورکړی. کله چې ابو طالب مړ شو نو موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آخرت کې د هغه د حال په اړه خبر راک. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویلې چې د الله پیغمبره آیا ابو طالب ته کوم شي ګټه ورکړې ده؟ هغه خو به ستا ساتنه کوله او ستا لپاره به خلکو ته غصه هم کوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل هو هغه به د اور په یو طرف کې وي خو که زه نه وای نو د اور په لاندینۍ طبقه کې به وای. ابو طالب به هم په اور کې وي خو له ابو لهب نه به عذاب سپک وي. که څوک پوښتنه وکړي چې د کفارو اعمال به څنګه تلل کیږي او آیا د دوی به کم نیک عملونه وي چې د نیکیو په تله کې کیښودل شي؟ په جواب کې وایي چې د کفارو عملونه به د میزان په چابړو کې تلل کیږي. کله چې په یو چابړې کې کفر او ګناهونه کیښودلی شي نو که نیکي نه وي چې په بلې چابړه کې کیښودل شي نو د بدیو تله به درنه او غالبه شي او دوی به جهنم ته ولیږل شي. مخکې مو وویل چې کافر کله نیک عمل وکړي نو د هغې بدله ورته الله تعالی پوره په دنیا کې ورکوي. په بیړه ورته خپله بدله په دنیا کې ورکړي، زړه یې په راحت کې شي، نفس یې مطمئن شي، په روزي کې برکت راشي او مال یې ډیر شي او ستا رب په هیچا ظلم نه کوي. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. کم خلک چې یوازې د همدې دنیا د ژوند او د هغې د ښکلاو غوښتونکي وي، د هغوی د کړو وړو ټوله میوه موږ همدلته ورکوو او په دې کې له هغو سره هیڅ کمی نه کیږي. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. و په آخرت کې د دغه راز خلکو لپاره له اوره پرته نور څه نشته. هلته به معلومه شي څه چې هغوی په دنیا کې کړي دي هغه ټول خاورې ایرې شول او اوس د هغوی ټول کړه وړه باطل دي او عبث. دا ځکه چې شرک ټول نیک عملونه بربادوي او بیا په آخرت کې هیڅ ګټه نه ورکوي، لکه چې الله تعالی په خپل کلام کې په سورة الزمر کې 63 آیت نه تر 66 آیته پورې فرمایي: له مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون. د آسمانونو او ځمکې د خزانو کلیګانې له همغه سره دي او کم کسان چې د الله تعالی پر آیتونو باندې کافران شوي دي هماغوی په زیان کې غورځېدونکي دي. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. ای پیغمبره دوی ته ووایه ای جاهلانو نو آیا تاسې له الله څخه پرته د کوم بل چا د بندگی کولو لپاره ما ته وایست؟ ولقد اوحی الیک وإلى الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. دا خبره باید ته هغو ته په ډاګه څرګنده وکړي ځکه چې تا ته او ستا څخه مخکې تیرو شوو ټولو پیغمبرانو ته دغه وحی لیږل شوې ده که تا شرک وکړه نو ستا عمل به عبث شي او ته به په زیان کې ولیدلی اوسي. بل الله فاعبد وکن من الشاکرین. له دې کبله ای پیغمبره ته یوازې د الله بندگی وکړه او له شکر کوونکو بندگانو څخه شه. او د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې په دنیا کې کافر ته د نیکیو له امله خواړه ورکول کیږي تر څو چې د قیامت په ورځ راشي او هیڅ نیکي یې پاتې نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی په مؤمن باندې د یوې نیکۍ ظلم هم نه کوي. په دنیا کې هم ورته پرې نعمتونه ورکوي او په آخرت کې هم بدله ورکوي. هر چې کافر دی نو د نیکو عملونو په بدله کې ورته الله تعالی په دنیا کې خوراک ورکړي تر دې چې کله آخرت ته ورسیږي نو هیڅ نیکي یې نه وي پاتې چې بدله یې ورکړی شي. که څوک ووایي هر کله چې له کافرانو نه پوښتنه کیږي نو موږ به د دې آیت څنګه توجیه کوو چې الله تعالی په سورت قصص کې فرمایي ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، او د دوی د ګناهونو په اړه به له مجرمانو څخه پوښتنه نه کیږي. همدارنګه الله تعالی په سورت مرسلات کې فرمایي هذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. دا داسې ورځ ده چې دوی به خبرې نشي کولی او نه به ورته اجازه کیږي چې بهانې وړاندې کړي. جواب دا دی د کافرانو حال به د قیامت په ورځ له دوه حالاتو خالی نه وي. اول له کفارو څخه د ګناهونو د حساب په اړه پوښتنه نه کیږي بلکې له دوی څخه به په خپلو عملونو د رټلو لپاره پوښتنه کیږي چې غلا دې ولې کړې، بد کار دې ولې کړی او داسې نور. دویم دا چې د قیامت ورځ ډیره اوږده ده او بیلابیلې پیښې او ځایونه پکې رامنځته کیږي نو په یو ځای کې به ترې پوښتنه کیږي او په بل ځای کې به ترې نه کیږي. د قیامت ډیر حالات دي، په یو حال کې به ترې پوښتنه کیږي او په بل حال کې به ترې نه کیږي. بس الله دې موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو هغه سخته ورځ الله تعالی په موږ باندې آسانه کړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. سوداغه تور تور مشامونا د جهل پښې په ماتې دوشوې مدني جانانا سول قایم بیا د اسلام ښکلي حکمونه له بدبختیو خلاص جهان سو مدني جانانا.